رښتیا لکه ډاکټر صاحب محترم چې وویل دیني علماو د روغتیايي شورا غړو او د زیږون د برخې روغتیاپالو ته د ټولنیزې مباحثې تر سرلیک لاندې 3 ورځنی ورکشاپ پیل شو چې په دې سره به د روغتیا په برخه کې شته خنډونو ته د حل لارې چارې ولټول شي. د مهم هدف دا اوس څنګه کولای شو موږ د ټولنې هغه مهم متنفذین لکه علماء کرام او مشران د ټولنې د ولس کسان استازي موږ په دې کې راګټ کو ترڅو روغتیايي سیستم د ښوال لپاره موږ سره خپل نظریات شریک. په پکتیکا کې د روغتیا د برخې مسؤلین وایي چې زموږ په ټولنه کې اوس هم دودیز طبابت ته لومړیتوب ورکول کیږي چې په پایله کې ناروغه کورنیو له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. مسؤلینو د دې کار په مخنیوي کې په دیني علماو او قومي مشرانو غږ وکړ چې د خلکو د آګاهي په برخه کې د موږ سره مرسته او همکاري وکړي. تر اوسه پورې د موږ په ټولنه کې د پخوانیو زمانو د کوټکو طبابت رواني وروسته له هغې نه چې مریض لا علاج شي بیا ډاکټر ته مراجعه کوي. دا یوه ډېره لویه عمده ستونزه ده. تاسې ښه متوجه شئ. د دغې عمده ستونزې له منځه وړل دا په قومي مشرانو خصوصا دا د علماو کار ده. دیني علماو د روغتیا په برخه کې روان ورکشاپ اړینه وبلل او زیاته یې کړه چې د خپل ژمنتیا له مخې موږ د روغتیا تعلیمي او پر نورو ټولنیزو برخو کې له دولت سره هر ډول همکاري ته تیار یو. هغه منابر چې د موږ په کنټرول کې دي یا هغه خطبا چې د موږ په واک کې دي یا ټول علما د ولایت پکتیکا چې کله سیاست امیر خو موږ ته غږ راوسو موږ ان شاء الله په ورځې مرتضی راولای سو په شپه باندې مرتضی راولای سو. دا ډیر یو مهم ورکشاپ ده او د دې لارې موږ کولای سو چې ان شاء الله تعالی د مسلمانانو بشمیر ستونزې حل شي. ان شاء الله په دې امید باندې موږ سره یوځای سو. دا ډیر مهم ده، ډیر زیات اهمیت لري. دا د مسلمانانو د ژوند مسأله ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د پکتیکا په شمول په ټول هیواد کې د پولیو په ضد د واکسینو کمپاین پیل شو چې په ټول پکتیکا کې به تر 5 کالو کم عمره شاوخوا 2,80,000 ماشومان واکسین شي.